د پاکستان لوبډلې مشر وایي د بنګلادیش خلاف به 1500 منډې کوو. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. د پاکستان لوبډلې مشر سرفراز احمد وایي د بنګلادیش خلاف به 1500 منډې کوو. د پاکستاني کرکټ لوبډلې مشر سرفراز احمد په رښتیا هم خوب وړی دی. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې زموږ سترګې اوس هم د نړیوال جام سیم فاینل ته دي. هغه وایي چې د بنګلادیش په وړاندې به پوره 1500 منډې کوو او ځان به سیمي فاینل ته رسوو. که څه هم له لوبې یوه ورځ مخکې د پاکستان لوبډلې مشر سرفراز احمد د رسنیز کنفرانس پر مهال سخت خواشینی ښکارېده، خو بیا یې هم وویل چې موږ د یوې معجزې په توګه ناست یو. که چیرته معجزه وشي نو موږ به سیمي فاینل ته لاره پیدا کړو. هغه له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې که څه هم 1500 منډې کول ګران کار دی، خو د بنګلادیش پر وړاندې زموږ هدف 1500 منډې کول دی، تر څو لوړ توپیر بنګلادیش مات کړو او سیمي فاینل ته لاره پیدا کړو. پاکستاني لوبډلې مشر وایي چې له ویسټ انډیز سره په لوبه کې رن ریټ خراب شو او همداراز له اسټرالیا سره لوبه یې هم له لاسه ووته. همدغه څه و چې پاکستاني لوبډله یې خرابه کړه. د پاکستان د لوبډلې مشر په ګډون لوبغاړي او ټول ولس یې دې ته په تمه ناست و چې هند به خپله لوبه کې انګلستان مات کړي. ټولو پاکستانیانو د هند بریا ته دعاوې کولې، خو په هغه لوبه کې هند ماتې وخوړه او انګلستان بریالی شوه. که معلومات مو خوښ شوي وي د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. مننه.